د هرمز تنګی ولې دومره مهم دی؟ تصور وکړه داسې یو واټن چې یوازې څو لسګونه کیلومتره پلن وي خو د نړۍ د تیلو ستره دروازه وي. همدا د هرمز تنګی دی، هغه سمندري لاره چې د فارس خلیج او د عمان خلیج ترمنځ پرته ده او د ایران د جنوبي غاړې د عمان د مستندم ټاپووزمې او د عربي خلیج د سترې انرژۍ نقشې په منځ کې موقعیت لري. همدا لاره د نړۍ د تیلو او مایع ګازو تر ټولو مهمو کمربندونو څخه ده. ولې ورته هرمز وایي؟ د دې نوم د یوې تاریخي سیمې او بندرګاه له نوم څخه راغلی دی. د هرمز نوم د هرمز له زاړه بندر، ټاپو او تاریخي ښار سره تړاو لري. هغه ځای چې د منځنیو پیړیو په زمانه کې د سمندري سوداګرۍ یو مهم مرکز و. د ایرانیکا او بریټانیکا له مخې هرمز هم د یوې ستراتیژیک ټاپو، د یو تاریخي بندر او هم د همدې تنګي د نوم په توګه پیژندل شوی دی. په بل عبارت د تنګي نوم د هغه تاریخي هویت له پخواني تجارتي مرکز څخه پاتې شوی. دا تنګی ولې دومره ارزښت لري؟ ځکه چې د نړۍ یوه لویه برخه انرژي له همدې ځایه تیریږي. د امریکا د انرژۍ وزارت EIA وایي چې په 2023 کال کې د دغه تنګي څخه د تیلو بهیر په اوسط ډول 20 میلیونه بیرله په ورځ کې و، چې دا د نړۍ د نفتي مایعاتو شاوخوا 20% جوړوي. بریټانیکا هم یادونه کوي چې شاوخوا د نړۍ 20% نفت او طبیعي ګاز له همدې لارې تیریږي. یعنې که دا لاره ګډه وډه شي، یوازې سیمه نه بلکې د نړۍ د تیلو بیې، ترانسپورت او اقتصاد تر فشار لاندې راځي. ولې ایران ته د فشار قوي وسیله ده؟ ځواب یې په جغرافیه کې دی. ایران د تنګي په شمالي غاړه کې پروت دی او دا لاره دومره حساسه ده چې حتی د بندولو یا محدودولو ګواښ یې هم پر نړیوالو بازارونو طبعا اغیز کوي. په وروستیو شخړو او راپورونو کې روټرز ښودلی چې ایران ځینې کښتۍ له انتخابي اجازې سره پریښي او ځینو ته یې محدودیتونه لګولي، یعنې تګ راتګ د فشار یوه وسیله ګرځېدلې ده. دا د دې لپاره قوي کارت دی ځکه نړۍ د همدې باریکې لارې بدیل نه لري. خو دا زور یوازې د ایران بری نه دی. دا هم باید روښانه شي چې هرمز د ایران مطلق شخصي ملکیت نه دی. دا یوه نړیواله بحري لاره ده او که هلته شخړه رامنځته شي، د ایران خپل ګاونډیان، د خلیج هیوادونه او حتی ایران خپله اقتصادي زیان ویني. همدا علت دی چې د تنګي هر ډول بندښت یا سخت محدودیت د جګړې، نړیوال فشار او اقتصادي بحران خطر زیاتوي. نو ایران زور په حقیقت کې د جغرافي، انرژۍ او نړیوالې اړتیا ګډه پایله ده. که تنګی بند شي څه کیږي؟ تر ټولو لومړی به د تیلو بیې لوړې شي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ. بیا به د کشتۍ د چلولو بیمې قیمته شي، د بار وړلو کرایې به زیاتې شي او د اسیا، اروپا او نورو واردونکو سیمو بازارونه به تر فشار لاندې راشي. روټرز د 2026 په وروستیو راپورونو کې ویلي چې د هرمز کړکېچ د انرژۍ بازارونه ګډوډ کړي او ځینو هیوادونو د خپلو کښتیو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ خبرې اترې کړې دي. نو ځکه هرمز یوازې یو تنګ سمندر نه دی، دا د نړۍ د اقتصاد نبض دی. په لنډه توګه سره ویلی شو چې هرمز ځکه هرمز بلل کیږي چې د یو تاریخي بندرګاه او د ټاپو نوم د ځان سره لري او ځکه یې ارزښت بېساره دی چې د نړۍ د انرژۍ ستره دروازه ده. هره خبره چې هلته کیږي یوازې د ایران او امریکا خبره نه ده، دا د نړۍ د تیلو، سوداګرۍ او اقتصاد خبره ده. او همدا علت دی چې د هرمز نوم تل د سیاست، ځواک او نړیوالو محاسبو په سر کې پاتې کیږي.